ملګرو سلامونه. تاسو که قرآن تلاوت کوئ ضرور د لقمان صورت سره آشنا یاست چې خپل زوی ته پکې د پند یا نصیحت خبرې کړي دي. په لقمان پسې داسې نورې خبرې هم مشهورې دي. وایي یوه ورځ یې خپل زوی ته ویل چې ای زما زویه، تر ټولو ښه خواړه وخوره، تر ټولو ښه ځای کې ویده سه او تر ټولو ښو خونو کې ژوند وکړه. زوی ورته ویل چې پلاره موږ خو غریبان یو، څنګه داسې کیدلی سي چې تر ټولو ښه خواړه وخورم یا تر ټولو ښه تخت یا کټ کې ویده سم او تر ټولو ښه کور یا خونه کې ژوند وکړم. پلار یې ورته ویل چې زویه، چې که ځان ډېر وږی کوې او د خوراک په وخت تر اندازې ډېر خواړه نه خورې یا لږ کم خورې، نو دا تا ته تر ټولو ښه خواړه ښکاري. بل که خواري کوې، زحمت ګالې، ځان ستړی کوي چې خوب درغی په هر ځای کې ویده سي، دا تا ته تر ټولو ښه پالنګ او تخت ښکاري او په دې کې ډېر ښه خوب کولی سي. دریم یې ورته ویل چې که انسانیت او شرافت لرې، له خلکو سره ښه چلند کوي، نو د هر چا په زړه کې ځای لري او له زړه نه بهتر کور یا خونه نسته. ملګرو، دغه درې خبرې موږ او تاسو ته ډېر څه را زده کولی سي. یو خو دا ده چې موږ او تاسو که خواري کوو، همت کوو، زحمت کوو، ځان ستړی کوو، نو هغه خواړه چې موږ یې خورو ډېر خوند ترې اخیستلی سو. او ډاکټران هم همدا وایي چې انسان څومره همت او زحمت کوي، خواړه خوري، نو خواړه هم ورباندې ښه لګیږي او هم یې وجود ته ګټه رسوي. بله خبر دا ده چې که زحمت او تلاش کوئ، دې باندې یعنې ستاسو وجود چې ستړی کیږي، بیا ښه خوب کولی سي. اوس وخت کې خو ډېر خلک شکایت له دې نه کوي چې خوب مې نسته، خو که تمرین وکړي یا کار او زحمت کوي، بیا دا شکایت نه لري. او دریم که خلکو سره ښه چلیدی، انسانیت مو درلوده، د هر چا زړه کې ځای لرئ، که څه هم کور به مو د خاورو وي، خو خوشحال به دومره یاست لکه چې یو ښکلي قصر کې اوسئ.